زموږ مشرتابه خپلو ټولو سیاسي او پوځي مخالفینو ته د عمومي بخښنې په کولو د افغانستان د سیاسي تحولاتو په تاریخ کې د زغم او یو بل منلو د فرهنګ بنسټ کېښود او د 4 لسیزو د غچ اخیستنې بدمرغه دود پای ته ورسېد. نه یوازې عمومي بخښنه وسوه بلکې د نظام په منځنیو کچو او آن د وزارتونو تر معاینتونو او مهمو ریاستونو پورې د پخواني نظام کارکوونکي کار کوي. موږ هیڅوک د سیاسي اختلافاتو له امله له دندې ګوښه کړي نه دي او دا ډول چلند د افغانستان د تحولاتو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې ترسره کیږي. د هیواد امنیتي بنسټونه مو ورغول. تر 100,000 زیات ځوانان مو د ملي اردو او تر 180,000 پورې مو د ملي پولیسو لیکو ته جذب کړل. اوسنی ډاډمن امنیت د دغو متعهدو او متخصصو امنیتي مسؤلینو او ځواکونو د هڅو پایله